اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، مالدارانو، هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د یو نوې موضوع سره چې اکثره مالداران زموږ نه پوښتنې کوي، ځینې مشکلات پېښ شوي، د هغې په اړه باندې تاسو لنډ معلومات درکوو. ځینې مالداران د دې نه شکایت کوي زموږ غواګانې نه پلاربېږي. ځینې مالداران دا شکایت کوي چې زموږ غواګانې چې دی خوراک سم نه کوي. ځینې مالداران شکایت دا کوي چې زموږ غواګانې وزن لري. د دې لامل بسي د سپرمونو یا د یلقاګانو څخه هغه خوا ځینې نور شیان هم دي چې هغه په دې شیانو باندې تاثیر لري، چې هغې کې لومړی غذا او تغذیه یا خوراکه ده. موږ چې د اکثره مالدارانو سره کله خبرې کوو یا د هغې سره پیغامونه تبادله کوو یا هغې سره په وټساپ باندې خبرې کوو، نو هغې په یو نامعلوم مقدار باندې غواګانو ته بوس ورکوي او بوس په هغه اندازه باندې ورکوي چې د غوا ګېډه پې ډکه شي. بیا د دې سره چې دی وچه ډوډۍ ورکوي، اکثره هغه اوبو کې لمدوي او څه ناڅه بور یا سبوس چې دی دا د بوسو سره ګډوي، یو ځای دا ورکوي. د دې سره ځینې مالداران داسې هم شته چې هغه شنه شوتله د بوسو سره ګډوي، یو ځای 4-5 کیلو شنه شوتله باقي د بوسو سره ګډوي او ډوډۍ په اوبو کې لمدوي چې کله خیشته شي هغه راخلي، بیا یې غوا ته یې ورکوي او د غوا پې مړوي. او دغه روزانه کار د دې دا تکراري. اوس راځم چې دی څومره کولی شي څومره شوده تولید کړي او د دې مثبتې ګټې څه دي او منفي ګټې څه دي او سره کوم کولی شي ستاسو په مالدارۍ باندې تاثیر وکړي. د ټول نه خو لومړی په تېره ویډیو کې ما تاسو ته تشریح کړه چې بوس د 2 تر 3 کیلو پورې د دې نه زیات نه پکار یو غوا ته. او ورسره خوا کې د جوارو د سالید څخه باید کار واخیستل شي، د بېدې څخه کار واخیستل شي که تاسو چېرته غواړئ چې د 20-25 کیلو تولید د شیدو تولید ولري. اوس په یو نامعلوم مقدار باندې بوس ورکول چې په هغې باندې د حیوان ګېډه ډکه شي یا د غوا ګېډه ډکه شي، دا یوازې کولی شي چې د غوا ضرورت پوره کړي د انرژۍ او د پروتینو. د دې نه اخوا 4-5 کیلو شنه شفتله چې د دې کې تقریبا 80 تر 80% پورې اوبه د اوبو ضرورت ډېر پوره کوي نسبت دې ته چې د غوا د شیدو د تولید ضرورت پوره کړي. بیا تاسو بور ورکوئ 1.5 کیلو، د بورو حجم ډېر دا تاسو ته ډېر ښکاري، نو تاسو فکر کوئ چې دا په کافي اندازه باندې. بیا په همدې ترتیب باندې تاسو وچه ډوډۍ غواګانو ته ورکوئ، لمدوئ او هغې کې اوبه اچوئ، د هغې هم حجم پړسېږي. نو په حقیقت کې دغه څومره غذا چې تاسو ورکوئ دا د 10 کیلو نه تر 12 کیلو د شیدو اړتیا چې ده دا پوره کولی شو. اوس راځو ځینې مالداران چې دي هغه کله دا ډوډۍ چې ورکوي په دې ډوډو کې 2 حالتونه رامنځته کېږي. یو دا چې اکثره وچه ډوډۍ چې دا پوپنک یا زار لري. پوپنک هغه شنې برخې ته وي چې کله ډوډۍ خرابه شوي. ځینې وختونه تاسو کولی شئ چې په سترګو باندې د ډوډۍ خرابوالی وګورئ چې ډوډۍ شنه شوې ده یا ورسته شوې ده، خو په ځینې وختونو کې دا بیا نه ښکاري، ډوډۍ دننه چې دی دا زهر شوي. د ډوډیو د وچې ډوډۍ زهر کېدل یا زهرجن کېدل دا د غواګانو په هضمي سیستم باندې هم تاثیر لري. د غواګانو هضمه خرابوي، ځیګر خرابوي، پښتورګي خرابوي، غوا بې اشتها کېږي ورسره. دویمه غټه موضوع چې د هغه د غواګانو د نه بلاربېدلو موضوع ده. کله چې په خوراکه کې زهر یا ټوکسین موجود دي دا هم د دې باعث ګرځي چې غوا څه شي بلار به نه شي، یا کوم وخت چې دی تاسو القا کوئ د هغې القا په وخت کې چې دی دا نه تېرېږي او د هغې هغه کوم وړوکي نو تشکیله بچی چې دی دا د منځه لاړ شي. د دې سره خوا کې چې دی که چېرته تاسو اضافه مالګه د دې سره ورکوئ، ځکه په ډوډۍ کې تیار مالګې شتون دغه د مالګې مقدار هم زیاتېدلی شي. نو په یاد ولرئ چې کله هم تاسو غواګانو ته ډوډۍ ورکوئ، ډوډۍ په ورکولو کې ډېر زیات پام وکړئ. که د خپل دسترخوان وچ ډوډۍ ورکوئ نو دا په صحیح طریقه سره لمر ته وچې کړئ، وخت ناوخت یې واړوئ تر څو په هغه یو اړخ یې پاتې شي، یوه برخه یې وچه پاتې یو برخه یې لمده پاتې. دې سره هم چې دی د ډوډۍ هغه کیفیت چې دی خرابېږي. نو ډوډۍ په صحیح طریقه باندې وچې کړئ، په داسې طریقه باندې وچې کړئ چې دې کې چې ونه شي پوپنک ونه شي. بیا دا ډوډۍ په داسې وچ ځای کې ذخیره کړئ چې هلته ډېر زیات نم نه وي. نو کله چې تاسو غواګانو ته وچه ډوډۍ ورکوئ د دې دغه ټکو ته دغه ونیسئ، نظر ونیسئ. بور، ارداوه او دا شیان چې کوم تاسو ورکوئ دا د 10 نه تر 12 کیلو پورې د شیدو وړتیا لري. که چېرته تاسو غواړئ چې د شیدو تولید زیات شي، موږ مخکینۍ ویډیو کې چې دی په کافي اندازه باندې دې کې تشریح ورکړې، تاسو کولی شئ هغه وګورئ. د وچې ډوډۍ په حواله باندې 1 کیلو وچه ډوډۍ چې تقریبا تر 140 ګرامو پورې پروتین لري. 1 کیلو وچه ډوډۍ کولی شي چې د 2 کیلو د شیدو تولید چې دی دا د غواګانو د اړتیا پوره کړي.
د دې نه زیات نشي کولی. اوس نو که تاسو دې کې اوبه واچوو د 2 کیلو وچ ډوډۍ نه 4 کیلو جوړ کړئ نو دا هماغه شی دی کوم تاثیر پکې نه راځي. تاسو که کله غواګانو ته وچو ډوډۍ ورکوئ نو د وچو ډوډۍ اول اندازه کوئ، تولې کوئ چې په کومه اندازه وچو ډوډۍ ورکوئ. دې ته مه خوشحالېږئ تاسو دومره اوبه اچولي دي او دغه اوبو کې چې دی به تاسو ډوډۍ خیشته کړي بیا ورکړئ درسره. نو که نور څه پوښتنه لرئ موږ هم خدمت کې یو. خدای پاک روغ او جوړ لره.